نه دا مولا نه دا رهبر منمه یوازې خدای او پیغمبر منمه او پښتنو خپلو کې نور مه جنګېږئ پښتنو خپلو کې نور مه جنګېږئ که د دښمن مو راوړه سر منمه تاسو درځئ مونږ کولی شو جنګ نه د کاپیر نه د مندر منمه له پښتنو څخه مې ځان قربان شه هغه که لر دی او که بر منمه امن پرستو باندې دروند مین یم له جنګ پرستو نه نفرت کومه دا ظالمان به یې ځواب راکوي زه ترې پوښتنه په قیامت کومه د مړاو سترګو نه د جام اخلمه په ډک محفل درنه سلام اخلمه بیا د هم مینې نه انکار نه کوم که ستا په سر څومره الزام اخلمه ټول روبر پښتون ولس ته خاص کر مسافرو ملګرو ته سلام او مینه په دې امید چې ټول به راته ښه وئ او د ساعت په کلو کې به وئ ملګرو دا دی پیل شوه ستاسو په وړاندې د ذریعه د ادبي خپرونه په دې خپرونه کې بیا هم د خوست د سیمې کمکی شاعر چې عمره له نګاه څخه ډېر کم دی خو په شعر او غزل کې بلا خوند پروت دی سید رحمان سعادت صاحب را سره میلمه دی سعادت صاحب ډېر ښه خیال او فکر لري په دې کوچنۍ عمر کې دومره پخه شاعري کوي چې په اورېدو به یې تاسې هم حق حیران شئ نو راځئ تاسې د بنډار تر پای را سره وګورئ امید دی چې دا بنډار به تاسو حتمن خوښیږي نو سعادت صاحب د ذریعه په دې خپل ادبي پروګرام کې درته ډېر زیات ښه راغلاست او هرکلی کوو ستړي مه شئ مننه صاحب زه هم په خپل وار سره د ذریعه پاڼې ټولو مینوالو کتونکو ته سلامونه وړاندې کوم په دې هیله چې دوی به ټول روغ جوړې او له تاسو مننه کوم چې په دې ښکلي بنډار کې ماته وخت راکړی مننه سعادت صاحب موږ هم خوښ یو چې ستاسو غوندې ځوان په بنډار کې را سره شتون لري نو اورېدونکي به په تمه وي چې دا سعادت صاحب څه ډول شاعري کوي نو ارشاد څه راوړي دي درڅخه اورې مننه غزل دی چې ته ترې څه غواړې دښمنه له زمونږ خوار وطنه که وطن پرې ابدېږي ورته تېر یم له خپل تنه که وطن پرې ابدېږي ورته تېر یم له خپل تنه زوی دا ځل هم ناکام شو مور یې مړه شوه ارمانجنه زوی دا ځل هم ناکام شو مور یې مړه شوه ارمانجنه ستا په زړه کې رحم نشته خدای دې مړ کړه کبرجنه ستا په زړه کې رحم نشته خدای دې مړ کړه کبرجنه نور په تا مې باور نشته تا بیا هم ماته کړه ژمنه نور په تا مې باور نشته تا بیا هم ماته کړه ژمنه دا ځل 2 خالونه کېږده یو په ټنډه بل په زنه مننه دا ځل 2 خالونه کېږده یو په ټنډه بل په زنه ستا غمو دومره نری کړم لکه تار او لکه ستنه ستا غمو دومره نری کړم لکه تار او لکه ستنه مه ډارېږه تر سعادته غم ته پرانې ظلمنه د مړاو سترګو نه د جام اخلمه د مړاو سترګو نه د جام اخلمه په ډک محفل درنه سلام اخلمه بیا د هم مینې نه انکار نه کوم که ستا په سر څومره الزام اخلمه بیا د هم مینې نه انکار نه کوم که ستا په سر څومره الزام اخلمه لږ خوره وګوره جانانه خیر دی لږ خوره وګوره جانانه خیر دی نن دې له سترګو نه الهام اخلمه مننه لږ خوره وګوره جانانه خیر دی نن دې له سترګو نه الهام اخلمه او دا به زما د محبت نښه وي د یار نه مه چې ګام په ګام اخلمه دا به زما د محبت نښه وي د یار نه مه چې ګام په ګام اخلمه د زړه په مینه هر وخت لولم سعادته خوند له کلام اخلمه زه هره ورځ د عبادت کومه زه هره ورځ دا عبادت کومه د مور او پلار مې چې عزت کومه چې ملامت وي او دروغ ووایي بیا د خپل پلار مخالفت کومه چې ملامت وي او دروغ ووایي بیا د خپل پلار مخالفت کومه په دې خو ځان راته بېننګه ښکاري چې په بېننګ سړي غیرت کومه په دې خو ځان راته بېننګه ښکاري چې په بېننګ سړي غیرت کومه له چا ډارېږم نه نن سپینې وایم په ولسمشر قضاوت کومه له چا ډارېږم نه نن سپینې وایم په ولسمشر قضاوت کومه امن پرستو باندې دروند مین یم له جنګ پرستو نه نفرت کومه امن پرستو باندې دروند مین یم له جنګ پرستو نه نفرت کومه دا ظالمان به یې ځواب راکوي زه ترې پوښتنه په قیامت کومه دا ظالمان به یې ځواب راکوي زه ترې پوښتنه په قیامت کومه او له خوشحالۍ څخه اوس خوب نه راځي له خوشحالۍ څخه اوس خوب نه راځي یوې جنۍ زه سعادت کومه نه دا مولا نه دا رهبر منمه مننه نه دا مولا نه دا رهبر منمه یوازې خدای او پیغمبر منمه او پښتنو خپلو کې نور مه جنګېږئ پښتنو خپلو کې نور مه جنګېږئ که د دښمن مو راوړه سر منمه او چې د اسلام څخه یې ځان قربان کړ چې د اسلام څخه یې ځان قربان کړ بس د حمزه په څېر دلبر منمه چې د اسلام څخه یې ځان قربان کړ بس د حمزه په څېر دلبر منمه تاسو درځئ مونږ کولی شو جنګ نه د کاپیر نه د مندر منمه تاسو درځئ مونږ کولی شو جنګ نه د کاپیر نه د مندر منمه له پښتنو څخه مې ځان قربان شه هغه که لر دی او که بر منمه
له پښتنو څخه مې ځان قربان شه هغه کلر دی او کبر منمه چې په غیرت سره سرونه مات کړي دا ځینې خو لوپر منمه چې په غیرت سره سرونه مات کړي دا ځینې خو لوپر منمه د دې پوښتنې جواب څوک راکوي چې چا شهید کړو دا منبر منمه د دې پوښتنې جواب څوک راکوي چې چا شهید کړو دا منبر منمه او تا خو ویل چې زه وطن جوړوم تا خو ویل چې زه وطن جوړوم ښار کې بیا څه کوي سوالګر منمه او تا خو ویل چې زه وطن جوړوم ښار کې بیا څه کوي سوالګر منمه د دې وطن سره مې یاد څه شو باچا ساده ته څه شول هغه زر منمه غزل د یاد صاحب چې جنګ سپین سترګې بې حیا دی او بې مور دی جنگ سپین سترګې بې حیا دی او بې مور دی جنګ سپین سترګې بې حیا دی او بې مور دی بس وران کړی له هر سړي نه کور دی او پښتون ویښ دی په دې پوه خو مجبور دی پښتون ویښ دی په دې پوه خو مجبور دی ویده نه دی دا دروغ دی دغه تور دی او لیاقت سره پت نه غواړي دا خلک لیاقت سره پت نه غواړي دا خلک دلته مال دلته دولت دی دلته زور دی او پښتنو په منځ کې څه روان دي خدایا پښتنو په منځ کې څه روان دي خدایا سره وژني یو هم ورور دی بل هم ورور دی مننه پښتنو په منځ کې څه روان دي خدایا سره وژني یو هم ورور دی بل هم ورور دی محبت په نوم څه نه دی پاتې دلته محبت په نوم څه نه دی پاتې دلته ایسه دته هرې خواته نفرت خپور دی نه غزل دی چې د زړه په کور کې مې بوتان ماتوم د زړه په کور کې مې بوتان ماتوم د زړه په کور کې مې بوتان ماتوم د زړه په کور کې مې کعبه جوړوم او کرکه نفرت ترېنه بیخي وباسم کرکه نفرت ترېنه بیخي وباسم له بدبخت زړه نه مې سم زړه جوړوم او مرغان مو هم د ظالمانو ښکار شول مرغان مو هم د ظالمانو ښکار شول زه اوس له خټو نه مارغه جوړوم او ترمخ یې دا د افغانانو کور دی ترمخ یې دا د افغانانو کور دی ستاسو په خوښه یې زه نه جوړوم مننه ترمخ یې دا د افغانانو کور دی ستاسو په خوښه یې زه نه جوړوم زه امکان به ولري که نه سادته امکان به ولري که نه سادته له پښتنو چې پښتانه جوړوم بلا ښایسته کلمونه مو راسره شریک کړي ډېر خوند یې وکړ نو په دې چې لیدونکو مو ورڅخه خوند اخیستی وي نو په دې وروستیو کې سعادت صاحب هغه مسافر ملګري چې دې وخت کې موږ د سکرین په شا باندې ګوري هغې لپاره که د مسافرۍ اړوند کوم غزل وي بیتونه وي یا داسې بل غزل ورته ډالۍ کوي تر څو دوی هم خوښ شي نو ارشاد درڅخه اوري هغوی ته به څو بیتونه ډالۍ کړم د دوی اړوند نه دي خو بیا هم چې زه لکه بنګړی در پسې مات شومه زه لکه بنګړی در پسې مات شوم زه لکه بنګړی در پسې مات شومه ته لکه پیروته مخ پر وړاندې ځې او ته چې دا عادت کوې ما مړ ښیه ته چې دا عادت کوې ما مړ ښیه مننه ته چې دا عادت کوې ما مړ ښیه هره ورځ په لار باندې چې خاندې ځې هره ورځ په لار باندې چې خاندې ډېره مننه سعادت صاحب بلا خوند یې وکړ نو ډېره مننه بیا هم چې زموږ بلنه مو قبوله کړه موږ ته مو وخت راکړ مننه تاسو بیا هم مننه کوم چې ما ته په دې ښکلي بنډار کې وخت ورکړ ډېره مننه سعادت صاحب ډېره مننه آصف وفا صاحب تاسو هم ډېره مننه چې دا سعادت صاحب په څېر شاعر مو راته په ګوته کړی و نو لیدونکو دا و د سید رحمان سعادت صاحب سره یو کوچنی شانته ادبي بنډار تر بل دغسې بنډاره ما یاد ته اجازه راکړئ ښه وخت او ښې چانس